السلام علیکم امید لرم چې ټول بخیر ها نن زموږ کوم ټاپک دی دا په دراز سیلر ډیشبورډ باندې دی ټیک ده چې دراز سیلر ډیشبورډ به موږ یوز کوو څنګه دی کې کوم فیچرز دي دی کې موږ خپل پروډکټ څنګه کته شو زموږ پروډکټ ریویوز څنګه کته شو فاینانس څنګه کته شو کوم پیمنٹ په موږ ترازی خپل سٹور ډیکوریشن به څنګه کوو په دراز یونیورسيټي د لایف چیټ به څنګه کوو نو کمپلیټ ویډیوز وګورئ چې پوه شئ پې بغیر نه علاوه هم ستاسو په ذهن کې څه کوېسچنز راځي نو تاسو کمنټ سیکشن کې کولی شئ چې څه قسمه کوېسچنز هم وي انشاءالله زه به د ډیټیل سره ویډیو جوړوم چې تاسو خپل یو بزنس سٹارټ کړئ او د یو ای کامرس بزنس سٹارټ واخلئ نو راځئ چې سٹارټ واخلو ها دا ما یو سیلر سنټر لاګین کو ټیک ده څنګه موږ سیلر سنټر لاګین کو دا موږ سره د ډیشبورډ دی ټیک ده دلته موږ سره شو کیږي ریوینیو ټیک شو چې تاسو څومره ریوینیو جنریټ کړئ مین څومره سیلز تا کړی دی دی اکاونټ سیل کړی دی 1158 روپیز دی سیل کړی په دی وزټر څومره راغلی څومره کسٹمر وزټ کړی 49 ټیک ده د کې بیا کنورژن ریټ د 49 وزټ کړی دی کې کنورټ شوی څومره دي سونه کسانو تا نه پرچیزینګ کړی مین تا د اورډر در کړی نو هغه دی 2% ټیک ده چې تاسو کنورژن ریټ څومره خوي نو او ما غمره به تاسو له ښه اورډرز راځي ها دینه پس د موږ سره لاندې پینډینګ اورډرز مین تاله اورډر راغلی دی ته دا اورډر ریټ ټو شپ ته کنورټ کا ټیک ده مین تاسو سره په سٹاک کې شتا کا تاسو سره اورډر سٹاک کې نه وي ته کینسل کول غواړي نو مخکې باغ سټپ هم راځي چې ریټ ټو شپ ته به څنګه اړوي او کینسل کوو به څنګه دا موږ سره یو اورډر دی ریټ ټو شپ ته دا موږ اړولې دا بس موږ پیک کوو د دې به شپینګ لیبل او باسو دا به دراز ویر هاوس ته وړو ټیک ده دینه پس د موږ سره پینډینګ ریټرن چې کوم کسٹمر سایډ نه موږ له ریټرنز راغلي دا به موږ ته دلته شو کیږي د دینه پس د موږ سره د دې نه بس د موږ سره ریویوز چې ستا په اکاونټس باندې څومره ریویوز راغلي نیو ریویوز ستا په پروډکټ باندې یا په ستا په سٹور باندې څومره ریویوز راغلي دي نو دا موږ سره دي 3 ریویوز ټیک ده دینه پس سیمو چې تاسو ډیټیل سره کتل غواړئ نیو پروډکټ چې دا نیو پروډکټ کوم یو دی پینډینګ اپروول چې کوم تا لیسټینګ کړی دی هغه پینډینګ کې وي ټیک شو آنلاین پروډکټ څومره دي آوټ اف سٹاک ستا څومره پروډکټ دي ستا کوم څومره پروډکټ ریجیکټ شوي دي مین تا یو لیسټینګ کړی دی هغه دراز سایډ نه الاو نه دی هغه تا داسې څه کیورډز یوز کړي چې هغه دراز نه الاو کوي نو هغه پروډکټ تاله ریجیکټ کوي دا چې تاسو دا ډیټیل سره کته شي ګورې دی کې د چې کوم مینز دي زه به تاسو ته صرف هغه وایم دی کې سوی موږ سره پینډینګ اورډرز چې تعالی کوم اورډر راغلی پینډینګ کې څومره اورډرز دي یو 24 hours کې تعالی څومره اورډرز راغلي دي ټیک ده 22 پینډینګ دا چې کوم پینډینګ وي ستا 12 hour کې تعالی څومره اورډرز راغلي دي په 12 hour کې یو اورډر راغلی ټیک ده کسٹمر ریټرن ته څومره راغلي دي بایر چې کوم ریټرنز دي هغه درته شو کوي پینډینګ انسپیکشن درته شو کوي ستا د پوزټیو سیلر ریټینګ مین ستا کله اکاونټ جوړ شي ستا پوزټیو سیلر ریټینګ 100% وي ستا اوس دې ته وایي چې ستا پوزټیو سیلر ریټینګ څومره دی نو دا دی 100% ځکه چې په دې اکاونټ 3 ریویوز راغلي دي او 3 وانه پوزټیو دي دا نیو اکاونټ دی ټیک ده ها پروډکټ ریټینګ چې کوم پروډکټ ریټینګ دی 5 دی ځکه چې 5 سٹار دی مین 3 وانه ریویوز پر راغلي دوه غم خري ځکه دی پوزټیو ریټینګ 100% دی تاسو باندې څومره نیگیټیو فیډبیکس راځي دا برو کمیږي بیا په تاسو باندې ریسټرکشن هم لګي اورډر لیمټ په لهم درکې تاسو به زیات اورډرز نشي اغسته ټیک ده بیا بس تاسو چې ډیر 70 تراشي دا 65 تراشي نو بیا تاسو اکاونټ د ډیلیست خطر هم چې تاسو اکاونټ لایف ټایم د پاره ډي اکټیویټ کی دینه پس تا دلته شپ آن ټایم شو کې چې فائدہ 100% وي ته څومره زر اورډر ډیلیور کې و دراز ویر هاوس ته وړې نو دا بستا شو کې 100% چې څومره لو زر ته دراز ویر هاوس ته اورډر نه وړي نو دا رو کمیږي ټیک ده نو په دې سره بیا تاسو په اکاونټ باندې اثر پروزي دا چې څومره تاسو له زر اورډر راځي څومره زر وړای شي نو خبره ده دینه پس کینسلیشن ریټ مین تا څومره اورډرز راغلي دی کې تا څونه اورډرونه کینسل کړي ستا کینسلیشن ریټ څومره دی 0% دی کم چې ډیر خوي د تاسو سره 2% نه زیات نه وي پکار دینه پس ته ریټرن ریټ هم د دې 0 د مین اس ریټرن په نه راغلی ټیک ده نو دام تاسو ته 2% پکار دی 2% نه زیات نه ها د دینه پس دغه تاسو نور صدا سره خاص نشته ټیک شو دینه پس چې کله تاسو لاندې راشي دلته د نون کمپلینس پوینټس تاسو ته ما په فرست ټاپک کې ویډیو لیکچر 1 کې چې نون کمپلینس پوینټس هغه چې ته دراز رولز
فالو نه کې دا غي رول خلاف ورزیو کې نو پتا باندې دراز د سایډ نه کمپلینس راځي یا کسٹمر پتا باندې کمپلینټ وکي نو دا کمپلینټ یو زیاتی اول 12 وی 12 نه بیا زیات شي بیا د 24 شي بیا 36 شي بیا 48 چې کله 48 شي نو ستا اکاونټ پرمننټلی ډي اکټیویټ کی لایف ټایم د پاره ډي اکټیویټ کی بیا ته په خپل سین آی سی باندې بل د دراز اکاونټ نشي کریټ کولای ها دینه پس د پروډکټ ایڈوایزر رونګ کیټګری خیالم دی دا به ته کلیک کې په دې باندې ریزولو نو دلته کما په دې باندې کلیک کړئ کې د سټوډنټ اکاونټ ته ټیک ده او دې کې دا پروډکټس نو هغه بیا موږ سره شو کیږي دلته به تاسو کلیک کې ریزولو نو باندې تا به شو کې چې رستا کم پروډکټ کیټګری صحیح نه ده هغه کیټګری ټیک کړ صحیح ده تاسو به هغه کیټګری تاسو د پروډکټ کیټګری غلط سلیکټ کړی وي تاسو دې ځنه خپل پروډکټ کیټګری صحیح کولای شي که تاسو فار ایگزامپل تاسو د پروډکټ یو کیټګری ته بل کیټګری سلیکټ کا تاسو په مین چې خپل کومه کیټګری وای باندې فار ایگزامپل 10% کمیشن ده تاسو غلطه کیټګری سلیکټ کا رونګ کیټګری سلیکټ کا هغه باندې 13% یا 14% ته او تاسو به ایکسترا چارجز کټ کیږي ټیک ده دوست په کار دي چې کوم تاسو مین کیټګری وي تاسو دا غي صحیح سلیکشنز وکړئ هغه کیټګری به تاسو څنګه سلیکټ کوئ هغه درته ما په لیکچر 3 کې کړی د په دراز پروډکټ لیسټینګ کې چې تاسو خپل صحیح کیټګری څنګه سلیکټ کوئ ټیک ده دینه پس ته موږ سره کمپین ایونټس تاسو به کم کمپینز راغلي دا به تاسو جوائن کوئ د دې ځین کم کمپین سٹارټ وي تاسو پکې ځان انرول کولای شئ تاسو پکې خپل پروډکټس اډ کولای شئ تاسو د دې ځین هغه کمپین جوائن کولای شئ کمپین به څنګه جوائن کوئ په دې د تمام ډیټیل سره دینه مخ کې کمپین باندې څنګه جوائن کوئ څنګه پکې پروډکټس اډ کوئ څنګه خپل پرایس اډ کوئ پکې په دې د تمام ډیټیل سره ویډیو جوړ کړئ ټیک ده ها دینه پس ته موږ سره لاندې د تاسو تخکاری دراز مال سوي ام پاغند ته ما ډیټیل سره خبره کړې ده خو دلته تاسو ته ار یو برانډ اونر اترا ک برانډ اونر ته نو الته دراز مال کولای شي څنګه برانډ اونر فار ایگزامپل ستا په پاکستان کې ټریډ مارک رجسٹر وي تاسو خپل بزنس ان ټي ان وي په ما سیم نوم د سره بانک اکاونټ وي نو ته هله دراز مال سایت ته تللی شي او تاسو خپل 10 پلس پروډکټس وي پاغه باندې ستا خپل لوګو لګیدلی وي تاسو خپل پیکینګ وي ټیک ده نو الته دراز مال اکاونټ اوپن کولای شي کتا سره دا ډیټیل نه وي او ته فار ایگزامپل اترایز ډیسټریبیوټر دا غ برانډ اترایز ډیسټریبیوټر تاسو سره اترایزیشن وي نو ته بیا هم دراز مال سایت ته تللی شي او د برانډ پروډکټ په دراز مال از دراز مال سیلر سیل کولای شي ټیک شو چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو د خپل لوکل سیلر اکاونټ دراز مال ته هم کنورټ کولای شي دا ډیجیټل ګډ پروډکټ چې تاسو ته ما ویلو په دې باندې تاسو خپل سافټ سکل سیل کولای شي مین پروډکټ هانټینګ پروډکټ لیسټینګ یا تاسو له فوټو ایډیټینګ درځي ویډیو ایډیټینګ درځي یا تاسو پبجی یو سی سیل کوئ یا په نور داسې سافټ سکل سیل کوئ نو تاسو د دې ځای نه هغه اکاونټ ته اپلای کولای شي دلته د فیسبوک ګروپ د دراز فیسبوک ګروپ ته تاسو دام جوائن کولای شي لایو چیټ دې ځنه تاسو دراز سره لایو چیټ کولای شي چې په دې باندې کلیک کړئ ټیک ده ها د دې نه پس ته موږ سره فار ایگزامپل اچھا دا ټول موږ وکړم د نه پس موږ سره ډومبني فیچر دی د پروډکټس ټیک ده پروډکټس باندې تاسو کلیک کړئ دلته تاسو کلیک کړئ په مینیج پروډکټس باندې ټیک ده تاسو سره چې څومره هم پروډکټ لیست کړی وي تاسو نو اوب تاسو سره مینیج پروډکټ کې شو کیږي زه په مینیج پروډکټ باندې کلیک کوم هم چې کله مینیج پروډکټ باندې کلیک کو کنه دلته موږ سره شو کیږي آنلاین کم لیسټینګ چې تاسو کړی وي هغه کسٹمر ته شو کیږي نو هغه به تاسو ته شو کیږي آنلاین کې ډرافټ مطلب فار ایگزامپل تاسو یو لیسټینګ وکړئ او هغه ډرافټ کې خپل غواړي پبلش کوئ نو هغه لیسټینګ به تاسو سره ډرافټ کې وي کله چې تاسو نیو لیسټینګ وکړئ نیو لیسټینګ فار ایگزامپل ما لیسټینګ وکړو نو اب ډایرکټ اول پینډینګ ته راځي هغه ډایرکټ آنلاین ته نه ځي ټیک ده اب پینډینګ کې وي د 24 هاور نو واخله تر 48 هاورز لپاره مین 2 ډیز دوه ورځې به هغه پینډینګ کې وي دوه ورځې کې دنه به هغه دراز هیلپ سنټر نه اپروف کیږي هډ کوارټر نه واغې نه پس به دا پروډکټس تاسو آنلاین کې شو کیږي اول بس تاسو دا لیسټینګ هغه شو کوي سوري چیک کوي هغه نه پس په دا آنلاین ته راځي دلته موږ سره پینډینګ کې اورډر نشته ځکه چې ټول آنلاین دي دینه پس ته آوټ اف سٹاک تاسو ته ما ویلو چې کله لیسټینګ سیشن کې چې کله تاسو لیسټینګ وکړئ فار ایگزامپل تاسو هغه کې واچوي 10 کوانټیټي واغه 10 اډرونه تعالی راشي ټیک ته 10 اډرونه تعالی راغلو میس تا پروډکټ آوټ اف سٹاک شو نو دا وتا آوټ اف سٹاک کې شو کیږي دلته په کې ته نور سٹاک اډ کې نو ستا پروډکټ بیا اتوماتیک آنلاین تراشي ټیک ته دینه پس ته ان اکټیو مین فار ایگزامپل ته یو سب پروډکټس تا لیست کړی دی واغه ته سیل کول نه غواړي فار ایگزامپل زدل تراغما
زه دا یو پروډکټ ان اکټیو کوم زه ته یې زه دا پروډکټ لیست کول نه غواړم ټیک ده نو دا پروډکټ په تاسو د دې ځای نه ان اکټیو کوي اب لا چې ان اکټیو دا به کسٹمر ته نشو کېږي بیا ټیک ده فار ایگزامپل تاسو بدل تراغي چې کله ایډیټ مور باندې کلیک کی تاسو بدینه پس په ډي اکټیو باندې کلیک کړئ ټیک شو چې کله ډي اکټیو شو دل تاسو یس پکې ټیک شو دا پروډکټ به تاسو سو ګورئ دا پروډکټ په هوم اوس دلته راشي ټیک شو اول 12 اوس 13 شو ټیک شو دا پروډکټ موږ سره هوم ډي اکټیو تراو مين ډي اکټیویټ شو دا پروډکټ تاسو سیل کول نه غواړئ اب دلته شو کیږي ټیک شو کله دې ځنه بیا مور باندې کلیک کړئ او ډیلیټ کول غواړئ ډیلیټ کول هم شي واپس اکټیو کول غواړئ نو دې ځنه اکټیو کول هم شي ټیک شو دینه پس ته موږ سره سسپند چې کوم سټایلیسټینګ دراز چی کی او غس دا غیر خلاف دراز د رولز خلاف ورزي یا هغه پروډکټس هغه نه الاو کوي ټیک ده نو هغه پروډکټ په تاسو ته شو کیږي په دلته سسپند کی مين دا پروډکټ تاسو نشي لیست کولای ټیک شو اب تاسو ته دلته شو کیږي چې کوم پروډکټ تاسو ډیلیټ کړئ اب ته په ډیلیټ کې شو کیږي ټیک ده کله که تاسو پروډکټ اډ کول غواړئ پروډکټ لیسټینګ کول غواړئ دلته اډ ټو نیو پروډکټ په کلیک کړئ دې ځنه تاسو پروډکټ لیسټینګ هم کولای شئ د دې نه پس د موږ سره اډ نیو پروډکټ د دې ځنه تاسو پروډکټ اډ کولای شئ اډ نیو پروډکټ باندې چې تاسو کلیک کړئ د دې ځنه تاسو هوم لیسټینګ کولای شئ دا د ما په لیسټینګ سیشن کې ډیټیل سره ویلي چې تاسو به پروډکټ لیسټینګ څنګه کوئ ها د دې نه پس ته موږ سره نیو میډیا سنټر د سره تاسو کار نشته بیا دې نه پس ته مینیج ایمیج ټیک شو تاسو کوم لیسټینګ کړئ دا غي پکچرز مینیج کول غواړئ فار ایگزامپل سب پکچرز مخکې کول رسو کول وي هغه تاسو پکچرز مینیج کوئ او اوس راشي ټیک شو فار ایگزامپل موږ دا پروډکټ لیست کړی دی پروډکټ پکچرز تاسو مینیج کوئ ټیک شو تاسو مخکې رسو کولای شئ ټیک شو دا سه دې پکچرز مینیج کولای شئ ها د دې نه پس ته موږ سره فلفلمنٹ بای دراز د سره تاسو فلحال کار نشي ځکه چې دا تاسو په سٹارټ کې ټول اف بی ام کوي ټیک شو دې نه پس ته موږ سره orders ټیک شو order and reviews ټیک ده چې کله تاسو په manage order باندې کلیک کړئ چې تاسو ته کوم order راغلی وي تاسو په pending ناغره ټو شپ ته څنګه اړوي ټیک ده تاسو ته به هغه order دلته شو کوي فار ایگزامپل دا order تاسو ته راغلی دی تاسو وی چې یاره دا ما سره دا زخر دلته تاسو په دې پلس باندې کلیک کړئ ټیک شو کدا په دې باندې چې products ته شو کیږي نو دا به په دې پلس باندې نه کلیک کوم دلته دا پلس آپشن دی ټیک تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته پکچر شو کی ته ته یاره ز دا product فار ایگزامپل کینسل کول غواړم دا order څه کینسل کول غواړم دلته په دې باندې کلیک کړئ ټیک ده دلته سیټ سټیټس باندې کلیک کړئ د دې ځای نه په کینسل باندې کلیک کړئ ٹھیک شو چې کلم په کینسل باندې کلیک کو دلته ودی ته ریزن وای چې یاره سورسینګ ډیلی د دې سورسینګ ډیلی شوی دی اوټ اف سٹاک دی یا ما پرایس غلط اچولې دی پرایس ایرر راغلی دی ریزن به پکې سلیکټ کړئ اوټ اف سٹاک دلته ورته یو شارټ اونته کې ډیټیل سره وای ټیک شو دلته به تاسو په اوکے باندې کلیک کړئ دا order بشي کینسل ټیک ده نو زی فار ایگزامپل زه تم چې دا order ما سره شته ټیک شو زی شپ کول غواړم ری ټو شپ ته کنورټ کوم تاسو بدلته کلیک کړئ ری ټو شپ ټیک شو دینه پس بدل خپل انوایس آی ډی واچو یره دا تاسو سویم نمبر اورډرز دی فار ایگزامپل زه تم دا ماته دینه مخکې ماته 19 اورډر راغلی دا 20 نمبر اورډرز دی زما سیف انوایس آی ډی ریډی ټو شپ کلوز ټیک شو دا براشي ګورې دلته 1 دی اتوماتیک دا بوس 2 شي موږ سره 2 اورډرز راغل ټیک شو تاسو د دې فار ایگزامپل د دې پروډکټ شپینګ لیبل پرنٹ کول غواړئ ټیک شو دا بوس تاسو دراز ویر هاوس ته وړئ د دې شپینګ لیبل فار ایگزامپل تاسو په دې کله چې په دې بر آپشن باندې سلیکټ کړئ نو دواړه په یو ځای تاسو شپینګ لیبل وسته شي کنه تاسو وی چې یو باسو نو یو بدل ته کلیک کړئ را به شي دلته پرنٹ باندې پرنٹ کې وتا سو دلته اولی کړئ دلته په کلیک کړئ شپینګ لیبل باندې ټیک شو لاست ون باندې وتا سو کلیک کړئ سیکنډ لاست باندې شپینګ لیبل باندې وکلیک کړئ تاسو سره ودا سي شپینګ لیبل شو شي دلته ټیک شو تاسو به دا شپینګ لیبل پرنٹ کول غواړئ پرنټر د سره وی پرنٹ کول هم شي که سیف کول غواړئ نو سیف باندې وکلیک کې تاسو په ډیسکټاپ باندې سیف شي دا شپینګ لیبل خپل پروډکټ سره یو شي کله دا دراز ویر هاوس تاسو یو سي وغي دا بارکوډ سکین کی ټیک شو چې دا بارکوډ سکین کیږي نو بس تاسو مواري خدمتستا اورډر به اتوماتیک ګوري ورته تاسو اورډر به چې دغه کله دا بارکوډ سکین کې ستا اورډر به د ریډ ټو شپ نه اتوماتیک شپ تراشي ټیک شو هغه به دی بیا دراز په شوکارې پوښه کسٹمر ته به ډیلیور کوي که کسٹمر ته ډیلیور شو ډیلیور کې به شو کی کتا کم اورډر کینسل کړي یا د کسٹمر سایډ نه کم اورډر کینسل شوی اب بدلته شو کیږي ټیک شو که کسٹمر کم اورډر ریټرن کړي وي اب تاسو ته ریټرن کې شو کیږي دلته موږ سره د فیل ډیلیوري فار ایگزامپل تا یو پروډکټ ولېګلو کسٹمر ته او کسٹمر په ځای نشته یا افیس کې نشته یا کور کې نه اویلیبل پاور ټایم یا
آوټ اف سټي دی نو هغه پروډکټس به چې واپس تاسو لراځي نو هغه ته وایي فیل ډیلیوري. ټیک شو. دینه پس ته موږ سره ریفند اونلی مطلب تا یو کسٹمر ته یو پروډکټ ولېږلو وغه تا هغه پروډکټ نه ریفند نه رالیږي صرف تا نه ریفند غواړي. نو چې دراس کوم کسٹمر سره داسې وکړي چې هغې نه پروډکټ هم وانخلي او ستاسو نه ریفند واخلي هغه یې ورکړي نو هغه تاسو ته صرف هغه تاسو ته شو کېږي ریفند اونلی کې. ټیک شو. ها د دې نه پس ته موږ سره مینیج ریویوز. ټیک شو. تاسو په پروډکټس باندې چې کوم ځای کې ریویوز راغلي وي کسٹمر په ریویوز ورکړي وي هغه تاسو ته مینیج ریویوز کې شو کېږي. ټیک شو. زه په ریویوز باندې ځکه نه کلیک کوم چې دلته د سټوډنټس پروډکټس دی په هغې باندې ریویوز راغلي هم بیا هغه شو کېږي. ټیک ده. ته چې کله مینیج ریویوز باندې کلیک کوي تاسو ته دلته کسٹمر کوم ریویوز ورکړي وي هغه به درته شو کېږي. ها د دې نه پس ته موږ سره پروموشن باندې ورته ما ښه ډیټیل سره تقریبا 35 منټ ویډیو جوړه کړې ده چې تاسو په پروموشن کمپینز بنډلز ووچر فری شپینګ سیلر پیک په تاسو څنګه جوائن کوئ تاسو که نه یې پوه شوي نو هغه ویډیو کتی شي. ها دینه پس ته موږ سره سټور ډیکوریشن په دې به زموږ ډیټیل سره ویډیو راځي ځکه دې کې هغه ما ایډ کو نو بیا ستاسو دا لیکچر ډېر زیات اوږدېږي. دینه پس ته موږ سره اکاونټ هیلث چې کله تاسو اکاونټ هیلث باندې کلیک کړئ نو فار ایگزامپل ستا په پروډکټ باندې درا سایډ نه وایلیشن راغلی تاسو رولز وایلیشن کړی دی نو هغه به تاسو ته دلته شو کېږي. ګورئ په دې اکاونټ باندې اورډر لیمټ دی 5 په دې باندې چې کله 5 اورډر راشي ټیک ده نو په دې باندې بیا نور اډرونه 24 اور کې نه راځي. که دې باندې فار ایگزامپل د شپې 12 نه پس دا شاپ اوپن شي په دې باندې یو غنټه کې 15 اډرونه راغله نو دا به بیا سبا د شپې 12 نه پس بیا کولاویږي بیا په دې باندې اډرونه راځي ټول ورځ کې په 23 اورز کې په دې اډرونه نه راځي. ټیک شو. دا چې کله ستاسو پرفارمنس خراب وي نو دی وجې بیا تاسو له دراز اورډر لیمټ درکړي. خطا اوس ما هلته وویل چې دراز کمپلینس پوینټس ټیک شو نو ګوره په ده باندې 7 دي دا به 8 شي بیا به 9 شي بیا به 10 شي بیا به 11 شي بیا به 12 شي نو 12 په دلته راشي. ټیک شو. بیا به 24 شي بیا به 36 شي بیا به 48 شي او 48 چې شي ګوره سی لیکلی دي your account will be deactivated or permanently your store will be set permanently offline life time level تاسو سٹور ډي اکټیویټ کوئ تاسو باندې ډیر خیال ساتئ چې تاسو نه د دراز کم پالیسی وایلیشن نه کیږي. ټیک ده. دغه چې کم پالیسی دي تاسو که دغه پالیسی ریډ کول غواړئ چې د دراز کومه پالیسی ده په دې د دوه لینکس یې ورکړي تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ دې نه تاسو ټول دراز پالیسی ریډ کولی شئ. ها د دې نه پس ته موږ سره پروډکټ ایډوایزر هغه تاسو ته ما ویل چې تاسو رونګ کیټګري سلیکټ کړی وي یا تاسو پکچرز کم ایډ کړی وي یا څه بل ایشو وي نو تاسو د دې ځای نه خپل د پروډکټ ایډوایزر نه هغه ایشو سولف کولی شئ. ټیک شو. دلته دې موږ ته هیڅ ایشو نه شو کوي. ټیک شو. دې نه پس ته موږ سره بزنس ایډوایزر چې کوم تاسو کتی شي چې یاره ما یو هفته کې څومره سیل کړی دی ما یو میاشت کې څومره سیل کړی دی یا ما یو هفته کې څومره سیل کړی دی. ټیک شو. فار ایگزامپل د اوس یو ورځ کې ټیک شو په 15 تاریخ باندې نن 16 دی. ټیک شو. د 16 تاریخ ریکارډ به دې موږ ته سبا د غرمې د 12 بجو نه پس ښیي. ټیک ده. دلته دې اوس پرون سیل کړی دی 1100 روپۍ. ټیک شو. دی په یو هفته کې څومره سیل کړی دی تاسو خپل 7 ډیز سیل کتل غواړئ د په 7 ډیز کې سیل کړی دی دا دام 1000 دی. ټیک شو. دی په 30 ډیز کې څومره سیل کړی دی 29000 روپۍ مین 30000 روپۍ سیل کړی دی صرف په یو میاشت کې. ټیک شو. تاسو د دې ځای نه خپل پرفارمنس کتی شي په یو میاشت کې د 30000 روپۍ سیل کړی دی په دې باندې وزټر راغلی دی کسټمر 1292 په هغې کې کنورټ شوي دا دی کنورژن ریټ ریونیو پر بایر یو کسټمر د څومره پیسو پرچیزینګ کړی دی پیج ویوز ستا د سټور وزټر څومره راغلی. ټیک ده. دله په دې ټوټل اورډرز څومره راغلي 9 اورډرز راغلي ځکه چې د پروډکټ چې کوم دي هغه د های پرایز والا دي د 10-15 هزار روپو والا دي. ټیک ده. سوري. ټیک شو. دا موږ سره تاسو د دې ځای خپل بزنس ایډوایزر کتی شي. دې کې فار ایگزامپل تاسو دلته کتل غواړئ یو میاشت والا فار ایگزامپل ما د یو میاشت والا ګورو دلته زه په دې باندې کلیک کوم دلته ما ته ښیي چې دا په یو ورځ کې په 12 نومبر باندې ټیک شو سوري ډسمبر 21 ډسمبر باندې تا د 10000 روپو 11000 روپو ریونیو جنریټ کړی و. ټیک شو. دلته بیا تا ته شو کې چې تا په 1 جنوري باندې 2 جنوري باندې تا د 11000 روپو سیل کړی. ټیک ده. تاسو دلته د ډیلی بیس سره خپل اورډرز پرفارمنس هم کتی شي په کوم ورځ په کوم ډیټ ما څومره سیل کړی دی. ها د دې نه پس ته موږ سره فاینانس ټیک شو. په فاینانس کې موږ ته ښیي چې یار ما ته به څومره پیسې راځي دراز څومره کمیشن چارج کوي دغه موږ ډیټیل سره ګورو. زه به کلیک کوم په اکاونټ سټیټمنټ باندې.
چې کله موږ په اکاونټ سټیټمنټ باندې کلیک کوو دلته اوس موږ ډیټیل سره وایو چې څومره پیمنٹ په زما اکاونټ ته راځي څومره سروس به دراز چارج کوي ټیک شو ها زه به کلیک کوم دلته وګورئ تاسو لیکلي نوٹ پیډ ټیک شو د نوٹ پیډ څه مطلب دی د نوٹ پیډ دا مطلب دی کنه چې دا پیمنٹ لاستا اکاونٹ ته نه دی راغلی ټیک شو دینه پس بل سټیټمنټ ته دا ټیک شو 2 جنوري والا دا ستا اکاونٹ کی پیډ شوی دی ټیک شو دینه پس ته موږ سره 26 دسمبر والا دا وګورئ د لیکلي دی پیډ ټیک شو دا سټیټمنټ لا دته نه دی راغلی دا به دته په سویم تاریخ راځي په 15 جنوري نه واخله 17 پورې نن 16 دی نو دا به دته سبا پورې راشي ټیک شو دینه پس دلته موږ ته لیکلي دی پیډ ټیک شو دا اکاونٹ دا پیمنٹ د اکاونٹ ته راغلی دی ټیک شو دینه پس تاسو ګورئ دا ټول پیډ دی مین دا د اکاونٹ ته راغلی دی ټیک شو دا تاسو کته شي ټول پیډ دی د اکاونٹ ته دا پیمنٹ اتوماتیک راغلی دی ټیک شو دلته نوٹ پیډ ځکه نه دی لیکلي که تاسو ګورئ دلته نوٹ پیډ نه دی لیکلي ځکه چې په دې هفته کې د سیلینګ نو شي د کم آرډر نو ډیلیور شي کسٹمر ته نو دلته نوٹ پیډ لیکلي دی اکاونٹ ته چې آرډر نه راځي نو خامخا پروډکټ پیسې خو لوم داسې دراز نه راځي ټیک شو ها دینه پس ته موږ سره فار ایگزامپل دا یو دی ټیک شو دا پیمنٹ دلته جمع شوی دی دا به د 9 جنوري نه واخله 15 جنوري پورې زمونږ کوم آرډرونه ډیلیور کیږي ټول پیمنٹ په دلته جمع کیږي 15 جنوري پورې د شپږ ورځو کې چې زمونږ څومره پیمنٹ دلته جمع شي اب موږ ته دی را لېږي د 22 جنوري پورې ټیک شو دا 2-3 ورځو کې راځي ټیک شو دلته چې دا 15 پورې سټاپ شي نو دا موږ ته کم از کم 18 پورې راځي دی زیات ډیز خي ټیک ده 2024 خي خدا موږ ته کم از کم 20 پورې زمونږ اکاونٹ ته راځي په 6-7 فار ایگزامپل 8-9 ډیز کې زموږ اکاونٹ ته پیمنٹ راځي ټیک ده ها فار ایگزامپل د ټوټل پیمنٹ څومره دی 10,800 روپے ټیک شو د 10,800 پیمنٹ ته دی ټوټل د پیمنٹ ته 12,995 روپے دته برازي 10,889 روپیز ټیک ده دته ودا پیمنٹ راځي دنه دلته تاسو کلیک کی ټرانزیکشن فی دنه دراس څومره پیمنٹ کټ کړی ته پیمنٹ فی چې کوم ته دراس پیمنٹ را لګي دا غیم خپل پیمنٹ فی کټ کیږي 218 روپے دنه پیمنٹ فی کټ کړی دا ټیک ده دینه پس دراز دنه دی 12,995 روپو کی دنه دراز څومره کمیشن کټ کړی دی 1,090 روپے ټیک ده شپینګ فی 487 روپے دنه شپینګ چارجز کټ کړی دي او دا شپینګ چارجز دته دوباره ملاويږي ځکه دلته کټ کی تعالی ټوټل پیمنٹ خدا راغلی خو کسٹمر نه ټوټل پیمنٹ اخلي سره ډیلیوري چارجز کنه نو تعالی درکې دلته نه واپس واخلي خو هغه ستانه د ډیلیوري چارجز تا نه چارج کی دا کسٹمر فار ایگزامپل تا یو پروډکټ ته تا کسٹمر ته لګلو هغه د 500 نه فار ایگزامپل 500 روپے دی هغه باندې 100 روپے ډیلیوري چارجز دي نو دا 1000 روپے شوغي کسٹمر نه 1000 روپے واخلي ستا اکاونٹ کې جمع کی خپل دغم ته واخلي کمیشن هم ته واخلي پیمنٹ فیم ته واخلي او دا شپینګ فی خو هغه ته جمع کړي د اکاونٹ کې خو هغه تا نه واخلي ټیک ده هغه نه واخلي ستا اکاونٹ کې جمع کی تا نه واپس واخلي ټیک شو وی آی ټی ته څومره کټ کړه کوم چې ګورنمنت فی د پکې پی کې باندې 13% ټیکس ته هغه هم د ناغسته 267 ټیک شو دا چې کله د 12,995 نه دا ټول پیمنٹ وباسي دراز کمیشن پیمنٹ فی وی آی ټی شپینګ فی دا ټول ته وباسي نو دا پاتې کیږي 10,901 روپے ټیک شو دا 10,901 روپے واسطه اکاونٹ ته ایزی پیسہ تھرو ستا ایڈ کړی وي کته پکې بینک اکاونٹ ایڈ کړی تاسو پکې سهم ایڈ کړی دا ورازي تاسو بینک اکاونٹ ته ٹھیک شو دا و موږ سره فاینانس سیکشن دینه پس ته ریټرن آرډرز مین تا یو آرډر لګلې دي ټیک دا هغه کسٹمر ته ډیلیور شو د راستا ته پیمنٹ رو لګلو هغه واپس کسٹمر آرډر ریټرن کو او پیمنٹ خو ته ملو شوی دی نو هغه وتانه دراز دلته واپس هغه پیمنٹ د دې زینه کټ کی د دې پیمنټونو نه او هغه وتا دلته شو کی چې تا کسٹمر دا آرډر ریټرن کړی دی دا ته موږ دونه دراز کمیشن تا نه چارج کړو دونه مې د پیمنٹ فی ریکارډ کړو دونه مې د وی ټی چارجز کټ کړو امه د واپس درک هغه ټول تاسو نه دراز واخلي او کسٹمر ته واپس ریټرن کی تا نه کم کمیشن کټ کړی دی اته ته واپس کی او ټول پیسې کسٹمر ته ریټرن کی ٹھیک شو دا موږ سره په فاینانس سیکشن کې دی کې تاسو سره ډیپ کوېسچنز وي نو تاسو کوېسچنز کولای شئ ها د دې نه پس ته موږ سره آرډر اووریو
فار ایگزامپل تاسو او ریو کول غواړئ چې یاره زما کوم پروډکټس دی دا ما سیل کړی دی فار ایگزامپل په 500 روپۍ زما اکاونټ ته به څومره پیمنٹ راځي یا به ما نه څونه کمیشن چارج کېږي دا وګورئ دا آرډر دی د په 989 باندې سیل کوي د کې دنه کمیشن کټ کېږي 113 روپۍ ټیک شو د دې اکاونټ ته به راځي 831 روپیز دا به دا غستې فار ایگزامپل 2500 روپۍ نو دته پکې پروفټ څونه پاتې شو 231 روپۍ نو تاسو دلته دې ځنه پته لګي چې زما اکاونټ ته دا پروډکټ ما سیل کړی دی په 989 باندې او زما اکاونټ ته به دې پیسې راځي 831 دا کسٹمر ته سره اپریشن سټیټس سره ډیلیور شوی دی کسٹمر ته او پینډینګ سټیټس ولې موږ ته پینډینګ خي ځکه چې الته هغه پیمنٹ کته سو کتلې وی کې موږ سره لا یو ورشتا په 17 تاریخ باندې موږ ته راځي د دې هغه پیمنٹ لا پینډینګ کې دا کسٹمر ته ډیلیور شوی هم دی او پیډ دی د پیسې موږ ته را لګي ټیک شو دا پینډینګ کې د پیسې لا موږ خیال هم کړی ول ته 10000 روپۍ به بارا نو دا وګورئ 9000 دا دي تاسو مال چې د چې کوم پروډکټس دی هغه ډېر هاي پرایس والے دي ټیک شو نو دا پروډکټ پیمنٹ لا ته نه راغلی دام نه راغلی او دام نه راغلی نو دا 12000 روپۍ پوره کیږي چې دا ټول پلس کې خپل کې دا پیمنٹ کم سپیډ خي دا ستا اکاونټ ته راغلی چې کم پینډینګ خي دا پیمنٹ لا ستا اکاونټ ته نه راغلی ټیک شو دینه پسته موږ سره دراز یونیورسيټي تاسو ته څه قسمه مسله وي دراز یونیورسيټي ته وزټ کولای شئ د دې ځنه زده کړه کولای شئ د دې ځنه دینه پسته موږ سره هیلپ سنټر چې تاسو دراز سره لایف چیټ کول غواړئ یا تاسو دراز سره څه کیس اوپن کول غواړئ یا تاسو ته یو پروډکټ کې مسله راغلی دا یا تاسو فار ایگزامپل دراز ته یو کسٹمر ته یو پروډکټ لګلو هغه واپس فلایر کې تاسو ته بل پروډکټ ورولېګلو تاسو دلته پاسورډ ریسیټ کوئ دا غیر ریلیټډ د مسلې پروډکټ هانټینګ کې د مسلې بزنس ایڈوایزر کې د مسلې په دی باندې کلیک کولای شئ او خپل مسله سولف کولای شئ که تاسو لایف چیټ کول غواړئ ټیک شو دلته وراشي چیټ نو باندې د دې ټایم سره 9 to 5 د سهار نه نو واخله تر مازیګر 5 بجو پورې تاسو دې سره چیټ کولای شئ منډه ټو سنډه دې چوټي نه وي ټیک ده تاسو دې سره په دې بزنس ټایم کې بزنس هاور کې کنټیکټ کولای شئ ټیک شو ها دینه پسته موږ سره کلیم فار ایگزامپل تاسو سره پروډکټس سره ریلیټډ کمپلین کول غواړئ کلیم کول غواړئ چې کسٹمر تاسو یو پروډکټ ولګلو کسٹمر تاسو په بدله کې بل پروډکټ ولګلو تاسو سره څه پروف وي تاسو دې نه کلیم کولای شئ تاسو ته بس تاسو ټول پیمنٹ کمپلیټلی ریفند کیږي ټیک ده تاسو ته وایي تاسو کوم یو اکاونټ ته سیلر کوم یو زه ته یاره ز لوکل سیلر یم ټیک شو تا ته وایي ستا ایشو سره موږ تاسو هیلپ کولای شو یاره ته دراز هب ریلیټډ دا کمپین ان پروموشن ریلیټډ زما ایشو دا یا زما ریټرن ایشو دا یا زما فلفلمنٹ مای دراز ایشو یا زما پینلټي چې کوم پینلټي تاسو ته ما ویلو چې کله تاسو آرډر کینسلیشن وکړئ کله ریډ ټو شپ ته آرډر واړوئ تاسو نه آرډر کینسل شي تاسو ډیلیور نه کړئ تاسو به 200 روپۍ پینلټي لګي 200 روپۍ فاین به در باندې لګي ټیک شو تاسو ته سم مسله وي د دې ځان تاسو خپل کمپلین دا غیر ریلیټډ کولای شئ ها دا موږ سره دراز سیلر سنټر دغه تاسو ته څه ایشو وینو ډایرکټ ماته په کمنټ سیکشن کې کوئ نو زه به په ان شاء الله ډیټیل سره ویډیو جوړوم دینه پسې موږ سره دراز سپانسر سولوشن په دې هم د زړه ډیټیل سره ان شاء الله زما 4-5 منټ ویډیو راځي دا ویډیو به ډېر لنثي کیږي ټیک شو ها دا موږ سره دراز سیلر ډیشبورډ د دې ریلیټډ تاسو ته څه هم ایشو وي څه هم کوېسچنز وي ډایرکټ اون د سپاټ ماته واتس اپ کې هم کو میسج کولای شي پروفایل زما د یوټیوب پروفایل کې د ټیک ټاک لینک هم اډ دی فیسبوک لینک هم اډ دی انستګرام هم لیټ دی تاسو ما سره د هر ځای کنټیکټ کولای شي ان شاء الله زما د سایډ نه څومره هیلپ کیږي زه به سره کوم فری اف کاست به سره ان شاء الله کوم خو دې کې داسې سمرګری چې ماته میسج وکړي چې زموږ پروډکټس پکار دي نو برادر زه خپل ذاتی پروډکټ هانټینګ نه کوم کنه سټوډنټس کوي هغه به مهنت لګیدلې هغه به په ټولز باندې پیمنٹ ورکړي هغه به قیمتي ټایم لګیدلې خامخا تاسو چې ټایم ورکول خو هغه به پیسې اخلي کنه نو زه سټوډنټ نه ول پیمنٹ زه د سټوډنټ نه پروډکټ واخلم او دلې ورکم زما به خپل ذاتی څه کمیشن نه وي ځکه زه په مینس کې راځم نو زه ول سټوډنټ نمبر ورکم ولا د سره کنټیکټ وکړه پروډکټ خو شو خو وایلته که وخت نه شو مایلته ټیک ته نو زیاتره بیا خلک وایي چې تاسو پروډکټ خرڅوي برادر زه پروډکټ خپل ذاتی نه سیل کوم ټیک ته نو ما سټوډنټس دي زم چې اغیم کورسونه کړي دي اغیم مهنت کړي دي خپل د جی بی ام په ټولز باندې پیسې ور کړي دي نو اغه خو هم د خپل ټایم سو ویلیو لري کنه غیله هم تاسو پیمنٹ ورکوي کنه فری کې خو چاله سو پروډکټ نه ورکړي چې غریب په یو هفته ځای کې ته مال فری کې راکا زیاتره پښتانه داسې وي چې دا وګوره دا پیسو د پاره دا شیر کاندي مایند کوي ما خو چې صحیح حقیقت بیا به تاسو وایم ټیک شو د دې علاوه زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ان شاء الله د دې نه انفارمیټیو ویډیوز برازي ډیفرنٹ ای کامرس پلیټفارم ویډیوز برازي تاسو به ذکر کوئ او خپل ای کامرس بزنس جرنی و سٹارټ کوئ ثانک یو الله حافظ خپل خیال ساتئ